چې هم ته د دې آیات مبارک وظیفه شروع کې هر یو حاجت به دی الله د غیبونه پوره کوي، د غیبونه به تا ته اسباب برابریږي. دویمه خبره ده چې تا باندې څونه قسمه تکلیفونه وي، پریشانۍ درته مصیبتونه وي، الله جل شانه به ورته د غیبونه اسباب برابر کړي او تمام پریشانۍ به دی الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانونو او خویندو، نن درته د حسبنا الله و نعم الوکیل یو داسې عجیبه پیدا خیمه او داسې عجیبه وظیفه را. کله چې تاسو دا وظیفه کوئ نو تمام حاجتونه، زرګونه حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. ستا د زړه هر یو ارمان به دی الله جل شانه پوره کړي. دا آیات مبارک دې کې ډېر لوی کمالات پراته دي. د ټولو اول راځو که یو انسان په تکلیف، پریشانۍ، مصیبت او بلاګانو کې اخته شوی دی، یا یو انسان ته پریشانۍ ډېرې زیات راغلی دي، تکلیفونه ورته ډېر زیات راغلی دي، نو که دا وروڼه د دې آیات مبارک حسبنا الله و نعم الوکیل که د دې وظیفه د نن نه شروع وکړي، د نن نه به د الله تکلیفونه، مصیبتونه، پریشانۍ ختم کړي. د مشکلاتو د ختمولو دپاره هم دا وظیفه یو ډېره زبردسته وظیفه ده. د دې نه علاوه دا وظیفه حسبنا الله و نعم الوکیل، دا وظیفه د هر حاجت د پوره کولو دپاره ډېر عجیبه تاثیر دی په دې کې پروت دی. الله به د غیبونه داسې اسباب تا ته برابر کړي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. او د حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه که د قرض دپاره یو انسان کوي نو الله تعالی به قرض هم ادا کړي. نن سبا خو زمانه داسې ده چې د ګرانۍ دور دی، یکی بعد دیگری د یو نه پس بله ورځ خرابي، بلې نه بله ورځ خرابي، بلې نه بله ورځ. موږ په دې اراده باندې وو چې را روانه ورځ به انشاءالله ښه وي، هغه را روانه د هغې نه هم خراب وي. یاره دا را روانه میاشت به ښه وي، را روانه میاشت د هغه تېرې نه هم خرابه وي. کله کله انسان د لاس تنګ شي او انسان قرضونه والي، وایي زه انشاءالله وخت به راشي او د قرضونه به تمام ادا کړمه، لیکن انسان سره وخت وفاداري ونه کړي او دو باندې تنګسیا راشي او دی په قرضونو کې بالکل ورډوب شي او ګیر شي. نو که انسان په قرضونو کې ډېر سخت ګیر دی او د خپل ژوند نه بالکل مایوسه شوی دی، خپل زندګۍ باندې بالکل تنګ شوی دی، دومره ډېر قرضونه پې باندې راوښتي دي، نو که دا وروڼه د نن نه د دې آیات مبارک وظیفه شروع کړي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه تمام قرضونه د دوی ختم کړي. یا یو انسان دی او د هغه روزي لنډه تنګه ده، نو که د روزې د پراخۍ دپاره هم دا وظیفه پابندۍ سره وکړي، الله تعالی به د روزي هم پراخه کړي. د دې نه علاوه که د ستا هر قسم حاجت وي، هر قسم مشکل وي، هر قسم پریشانی وي، د هر حاجت دپاره، د هر مشکل د ختمولو دپاره، د هر پریشانی د ختمولو دپاره، د راحت او د سکون په کور کې د برکت د راوستو دپاره، د اتفاق راوستو دپاره وغیره، د هر یو حاجت دپاره حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه تاسو کولی شئ. راځي د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه او دا یو څو خو ماته یادو حاجتونه چې کوم درته ما وویې. د دې نه علاوه نور داسې حاجتونه چې هغه به ما نه ذکر کړی، نو د ستاسو د زړه چې هر یو حاجت وي د هغې دپاره دا وظیفه تاسو مکمل کولی شئ. مکمل اجازت دی درته. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې کم انسان په تکلیفونو، بلاګانو، مصیبتونو او پریشانو کې اخته شوي، نو هغه وروڼه دي د آیات مبارک په کثرت سره لولي، ډېر د لولي په هر حالت کې چې د په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. انشاءالله چې د دې آیات مبارک په برکت باندې به الله جل شانه د تمام مصیبتونه، تکلیفونه ختم کړي، پریشانی به ختم کړي او راحتونه به الله جل شانه په دراولي. او که یو انسان
د ضروري حاجت دپاره کوي، لکه قرض شو، د رزق فراخي شوله، مالداري شوه، غریبي شوه، یا دې نه علاوه هر یو حاجت دی که د هغې دپاره کوي، د هغې دپاره دی د دې دپاره یو وخت وباسي او په هغه مقرر وخت کې د دې په یو ځان له ځای کې کښېني. ښه خبره دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس که کښېناسته دا وخت ډېر زیات قلار وخت وي، خلکه ټول وده وي، ماشومان هم دی، یو د ده هغه توجه به ټوله دغې وظیفې طرف ته برابر وي، اخوا دې خوا به د ده هغه توجه ځي راځي نه. نو که د ماسخوتن وخت کې کولو ډېره ښه ده، البته که د ماسخوتن نه علاوه چا سره بل وخت وي نو په هغه وخت کې هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې په یو ناسته باندې به د حاجت دپاره روزانه پابندۍ سره 15,000 کرته دا وظیفه وکړئ. حسبنا الله و نعم الوکیل. انشاءالله کم از کم چې یو هفته مسلسل وکړي، یو هفته کې به دی الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي. ممکنه ده چې په 2 هفتو کې دی الله جل شانه تمام حاجتونه پوره کړي، لیکن کلم چې دا وظیفه کوي حسبنا الله و نعم الوکیل، نو په دې کې به د ټولو اول چې اخلاص پکې شرط دی، اخلاص سره وظیفه کوه، بل ټول توجه د دې وظیفې په دوران کې چې کله دا وظیفه کې ټول توجه به د الله ته برابري او دې چې کوم دی دغه ته چې کوم دی وظیفې ته به د ستا مکمل توجه وي. اخوا دې خبر نه ګورې، لکه بعضې وخت کې کسان کینی وظیفه کوي بلکې سره خبرو کې نه، د دې وظیفې په دوران کې به چا سره خبرې اترې نه کوي، تمام توجه به دې دغې ته برابر وي. او بله ذهن کې د ځان سره د خپل حاجت حاضر ساته، یا الله زما د پلانکې حاجت دی، دا حاجت زما پوره کړه. انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به لږ ورځو کې دننه دننه الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. نو یو ډېر زبردست او مفید وظیفه مې درته وښوله، هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.